अस्सलाम वालेकुम मलګرو څنګه چې تاسو پته لرئ چې ایشا کپ بالکل شروع کېدو والا دی پشمار ګنټي ایشا کپ شروع کېدو ته پاتې دي نو په دې ویډیو کې خبر کوم چې په ایشا کپ کې ټول نه خطرناک سپین بولینګ اٹیک د کوم ملک د کوم هیواد سره ورسره وي د نه علاوه د ټول نه تیز او خطرناک فاست بولینګ اٹیک پر کوم ټیم سره ورسره وي نو هم په دې ویډیو کې په نظر اچو نو ویډیو به نورو کرکټ مینوال سره ضروري شیر کوئ نو راځي چې را ویډیو شروع کوو نو ملګرو څنګه چې تاسو پته لرئ چې په ایشا کپ کې ټوټل شپږ لوبډالي شریکت کوي چې په دې کې پاکستان افغانستان انډیا بنگلاديش سریلانکا او نیپال د شپږ لوبډالي چې کوم دی په ایشا کپ کې شریکت کوي که خبرو کو چې د ایشا کپ د ټول نه خطرناک تیز ترین او تباهکون فاست بولینګ اٹیک پر کم ټیم سره ورسره وي نو هغه د پاکستان نو بالکل له پاکستان سره داسې تیز فاست بولینګ اٹیک ورسره شي د ایشا کپ د پاره نه بلکې د ورلد کپ د پاره د ټول نه خطرناک فاست بولینګ اٹیک دی د پاکستان چې کوم فاست بولینګ اٹیک دی د ټوله دنیا کې منل کېږي د پاکستان په فاست بولینګ اٹیک کې به شامل وي شاهین شاه افریدي نسیم شاه او حارث رؤوف دا درې پاکستان داسې تجربه کار بالران دي چې خطرناک بیټینګ لاین ماتولی شي که په اوس وخت کې د کرکټ په دنیا کې وګورو نو شاهین شاه افریدي یو خطرناک بالر دی د کرکټ په دنیا کې شاهین شاه افریدي یو داسې بالر دی چې په خپل اولنی ورونو کې وکټ اخلي چې مخالف بیټینګ لاین په اولنی ورونو کې ماتوي شاهین شاه افریدي پاکستان یو داسې بالر دی چې په 140 او 115 سپیډ سره بالینګ کوي د نه علاوه نسیم شاه هم ډیر تجربه کار بالر دی چې په 115 او 150 سپیډ سره بالینګ کوي نسیم شاه هم په اوس وخت کې د کرکټ په دنیا کې یو خطرناک بالر حسابيږي حارث رؤوف چې کوم دی په 1.5 سپیډ او 1.250 سپیډ سره ډیر تیز بالینګ کوي نو د ایشا کپ د ټول نه خطرناک فاست بولینګ اٹیک چې کوم دی پاکستان کرکټ لوبډلې لري چې د پاکستان په فاست بولینګ اٹیک کې نسیم شاه حارث رؤوف او شاهین افریدي شامل دي پاکستان سره چې کوم فاست بولینګ اٹیک دی د ایشا کپ د ټول نه خطرناک فاست بولینګ اٹیک دی پاکستان په فاست بولرانو کې محمد وسیم وزیر هم شامل دی چې محمد وسیم وزیر هم ډیر خطرناک بالر دی چې محمد وسیم وزیر یو داسې بالر دی چې ډیر یارکر او باونسر بالونه کولی شي نو پاکستان په فاست بولینګ اٹیک کې شاهین افریدي نسیم شاه حارث رؤوف او محمد وسیم جونیئر دا سلور فاست بولران به شامل وي او د فخر او د ویاړ خبره ده چې دا سلور ونه فاست بولران چې کوم دی پښتانه دي د ایشا کپ د ټول نه خطرناک فاست بولینګ اٹیک د پاکستان سره ورسره دی د ایشا کپ د ټول نه خطرناک سپین بولینګ اٹیک په حواله سره خبرو کو نو په ایشا کپ کې ټول نه خطرناک سپین بولینګ اٹیک ورسره وي د افغانستان د لوبډالي سره افغانستان د لوبډالي سره چې کوم سپین بولینګ اٹیک جوړا ورسره ده نو دا د ایشا کپ د پاره نه بلکې د ورلد کپ د پاره د ټول نه خطرناک سپین بولینګ اٹیک دی د افغانستان په سپین بولینګ اٹیک کې شامل راشد خان آپ سپینر بالر مجیب الرحمن او محمد نبی افغانستان کرکټ لوبډله خپل سپین بولینګ اٹیک په وجه باندې ډیره قوي او مضبوطه را که تاسو وګورئ نو راشد خان چې کوم دی په اوس وخت کې د دنیا یو خطرناک سپینر بالر دی د نه علاوه مجیب الرحمن هم ډیر تجربه کار او یو جادوګر سپینر بالر دی او محمد نبی سره هم ډیر زیات ایکسپیرینس دی محمد نبی هم د افغانستان یو ډیر ښه سپینر بالر دی د افغانستان په سپین بولینګ اٹیک کې به شامل وي راشد خان محمد نبی او مجیب الرحمن نو دا د ایشا کپ د ټول نه خطرناک فاست بولینګ اٹیک د ټول نه خطرناک سپین بولینګ اٹیک استاد په خیال دی پر لبا ایشا کپ سوق ګټي خپل رائے خپل کمنټ را سره ضروری شیر کړئ ملاویږو په بل ویډیو کې د الله پامان